پرمختګ ته دې پیاوړی هر قدم شي، پرمختګ ته دې پیاوړی هر قدم شي، تور ټوپک دې سکنی ورور د قلم شي. دا نظام پر مخ د ځمکې بې مثاله، دا نظام پر مخ د ځمکې بې مثاله، دا نظام دې تر قیامته پورې محکم شي. ښه به ګورې خس خاشاک به د لمبو شو، ښه به ګورې خس خاشاک به د لمبو شو، که همدا سیوری زموږ له سره کم شي. د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. الله پاک دې وکړي چې ټول ته روغ جوړ اوسیږي او د صحت جامې مو پر تن وي. قدرمن اوریدونکو، دا د پولیس راډیو څخه د سنگر خاطرو خپرونه پیل شوه. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، موږ د سنگر خاطرو په خپرونه کې د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین غازیان سرسپارلي ځوانان میلمانه کوو او له دوی سره د تیر جهادي دور د خوږو ترخو خاطراتو په هکله غږیږو. زه نظیف الله هوتک یم. درنو اوریدونکو، خپرونه تر پایه پورې را سره واورئ. خوندوره خپرونه ده او موږ سره د تیر په څیر یو نوی میلمه ده. په دې خپرونه کې را سره قاري صاحب بدر میلمه دی چې دی به په خپله تاسو ته ځان معرفي کړي. خو په لومړي سر کې قاري صاحب محترم، تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکوو. د سنگر خاطرو په خپرونه کې مو اوریدونکو ته د خپل جهادي دور خوږې ترخې خاطرې وړاندې کوئ. له تا نه مننه، اوریدونکو ته هم ټول نه مننه. زه اسیب دلال جان زوی د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی، زه د خپل سنگر کیسې تاسو ته بیانوم. ډېر ښه، الله پاک دې خوشحاله لره. نو دغه د پیل کیسه که اوریدونکو ته وکړئ، څومره وخت کېږي تاسو د افغانستان اسلامي امارت له صف سره یو ځای شوي یاستئ؟ د فتحې نه مخکې زمونږ 7 کاله په پوره کېدل د سابقي جهاد دوره مو. موږ اولنی هغه چې و د خوارج په وړاندې باندې وه. دلته چې کله خوارجو ظلمونه شروع کړه، نو مشرانو دا هغه موږ ته کول چې دا خلک زموږ تاسو د وطن نه دي، اوسېدونکي هم د دې ځای نه دي، دا د خارج نه راغلي دي او دا د امریکایانو پروژه ده. بس د دو په وړاندې موږ جهاد شروع کړ. نو داسې حالات و چې د لغمان نه کتې راغللې، له لوګر نه کتې راغللې، زموږ خپل مجاهدین هم سره ملګري شو او موږ داسې هغې وخت کې پوره ګیرې هم نه وې راغلې، واړه واړه او روان شولو د صبر په بازار کې، نه په سپین جومات کې هغه کې موږ د تشکیل وکړ، ماته مو واړول. 2 شپې مو هلته وکړې. هغې ځای نه مشرانو ورته ترتیب برابر کړې. د سپینې څلې اوله ورځ وه، میده میده باران ورېدلو، د شپې موږ حرکت وکړې. سبیل هغه ځای ته موږ ملا ځان چې کولو ورسېدو، خیشته پیشته و، باران نه باندې ورېدل او ډېر ستومان او ستړیاوې وې. د وسلو هم داسې کم بوت و، داسې وسلې هم موږ سره نه وې، خو د الله نصرت را سره و. بس سار مو ترتیب داسې برابر کې، سار مو په 2 خوارجو جنگ شروع کې. چې جنگ مو شروع کې، سپین جومات مو ته نه ونیولو او سنګینه مو ته نه ونیوله، دا منطقې مو ته نه ټولې ونیولې، همداسې په نریو اوبو پورې مو دو پسې واخیستل او شاته هم کړل. نو دا د موږ اولنۍ د جهاد سلسله وه. علت یې څه و چې تاسو یو ځای شوئ د امارت سره؟ طبعا دغه لاره خو چې وه د جهاد دور ډېرې سختۍ کړاوونو ډکه ورځې شپې وې او دې تر څنګ چې هر ځوان به ورته په لومړي سر کې به دی د مرګ سره مخ کېده، د شهادت سره به مخ کېده. نو یعنې ستړیا زیاته وه پکې، ولږه وه، تنده وه، شکنجې وې، زولنې وې، کړاوونه وه، بیا هم تاسې دغه لاره قبوله کړل او دغې لارې سره یو ځای شوئ. ولې یو ځای شوئ؟ دا خو شهادت و. شهادت له خو هر سړی خوشحالېږي او بس داسې و چې خوارج راغلي وو یو، او بله خارجیان راغلي وو، امریکایان راغلي وو، دلته د موږ وطن اشغال کړی وو او دا خو ډېره بده وه. د هغو زنانه راغلې وې، موږ په وطن اشغال کړی وو. نو موږ دپاره خو دا ډېره د شرم خبره وه چې موږ ځوانانو وطن کې اوسېدلو او د هغو امریکایانو ښځې راغلې وې او موږ په وطن اشغال کړی وو. موږ په دې خاطر باندې دا تړون کړی وو چې موږ به د امریکایانو سره تر اخر وخته پورې جنګېږو. هماغه و چې لله الحمد چې موږ خپله فتحه ته خدای راوصل او موږ ته خدای نصرت راکړي او بری راکړي. دا د ولس هڅې وې او دا د موږ د مجاهدینو هڅې وې. چې تاسو کله خپله جهاد شروع کړ، جهاد مو پیل کړ، کورنۍ مو در باندې خبره وه نه وه خبره؟ او که چیرې تاسې پټ جهاد شروع کړی نو کورنۍ مو څه وخت در باندې خبره شوه؟ جهاد خو داسې سلسله وه چې زه به یوه کیسه درته وکړم. نو په موږ باندې کورنۍ څوک هم نه وه خبره. یوه ورځ د ملګرو سره روان وم او بس راکټ را سره و چې یو ځای کې کتل مې ورور مې را باندې راغی. دا ورور مې چې سر ته وکتل نو ډېر راته په غوسه شولو. زه خپله د ملګرو نه جدا شوم. دا د ورور دا کومه لار باندې چې ورور روان و، دا لار مې ورته خوشې کړه چې د بغل ته شوم. کله چې بیا کور ته لاړم، د ورور ته مې ډېرې زارۍ وکړلې چې ته مې پلار ته حال مه کوه. بیا یې ما ته وویل هغې کې ته به ما ته زیلوټ وکړې، زه به مې پلار ته حال نه کوم. او دا تکلیفونه پکې وو، دا د کورنۍ مشکلات پکې وو. نو ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. داسې وخت راغلی چې هم زه په دې باندې پلار ویلی مې یم. دا کیسه بله ورځ ما کور کې وکړله چې داسې تکلیفونه زموږ وکړو. اوس مې معاشات ته خوشحاله او په هغې وخت کې مونږ ور داسې تکلیفو سره مخ وو. تاسو به مونږ ته وایي چې مزه جهاد ته او داسې به شهیدان به شئ او مړه به شئ. او دا تکلیفونه مونږ په ځان قبول کړي وو، خو مونږ په دې خاطر قبول کړي وو، د وطن دپاره هم قبول کړي، اسلام دپاره هم قبول کړي وو. قدرمن اورېدونکو، لکه څنګه چې بدر صاحب یادونه وکړله، د مور پلار ځکه مخالفت د یو اولاد کوي چې اولاد ډېر خوږ وي، ډېر ګران وي، که نه غواړي چې داسې په اسانۍ سره خپل اولاد
له منځه لاړ شي. د دې دغه اولاد چې په ډېرو سختۍ او مشکلاتو کې رالوی کړی دی، دا نه غواړي چې په داسې اسانۍ د لاسه لاړ شي. ولې الحمدلله زموږ او تاسو د افغانستان ولس ټول الحمدلله مسلمانان یو، سره هیڅ پلار او هیڅ مور د جهاد مخالفه نه ده. یوازې د دوی ټینګار دا وي چې دا خپل زوی ښه وروزي، لومړی سر کې تربیه کړي، تر څنګ دوی دا دیني درسونه خلاص کړي، یا د هغې نه وروسته بیا جهاد ته ورودانګي. نو طبعا دغه د اولاد چې ډېره خوږه میوه وي او په مور پلار ډېر ګران وي، ځکه مخالفت یې زیات وي. نو بدر صاحب تا نه به یې واورو د تر څنګ چې تاسو کله جهاد پیل که په لومړي سر کې د وسلو په هکله که اورېدونکو ته ووایئ چې د لومړي سر کې وسلې مو څنګه وې، وسلې مو ښې درلودې نه هم درلودې، مجهزه وې نه وې؟ وروره موږ چې کله د جهاد پیل کې موږ د تور غر ساحه ده د ناصرو په هغه مشهوره ده. موږ دې ځله اولنی تشکیل مو دلته روانو. نو وسلو چې درته یم وروره موږ سره د راکټ 2 مرمۍ وي او د سکیلې چې وي خو داسې وخت چې یو 100 دانې مرمۍ به رسره وي، دا زموږ او 3 دانې هغه پخواني توپک ورسره. دا چې موږ کله د جهاد سلسله پیل کړله موږ سره دغه وسلې وي. بیا وروسته چې و بس موږ د ولس په همکارۍ باندې وشر ټول کې او مهمات مو جمع کړل. بیا موږ لږ ترتیب برابر شولو، د بوټانو ترتیب هم برابر شولو. موږ هېڅ هم اول کې نه درلودل، موږ زور وسله چې وه سکیل او راکټ وه. هغې نه وروسته بیا د مشرانو موږ ته د الله ژوندي لري بیا ترتیبونه برابر کړل، د اشدادودو تر اوانه پورې ترتیبونه ورته برابر کړل. او بیا به هم دا پوستو باندې چې موږ کله کولو بیا هم د غټې د وسلې چې موږ اوان او اشدادودو د تر دې پورې به موږ بریدونه به کول، هم تر دې چې بیا اخر کې موږ د شکم پیدا کړله او د شیرزادو په ساحه کې د سپین غره کې موږ ولګوله، د تیارې به چې راتللې موږ به بیا ډزې پکولې. نو دا د موږ بیا وسلې بیا وروسته مهمات میده میدل د الله نصرت باندې سره پیدا کېدل او مهمات هم پیدا کړل. خو اول نه د موږ وسلې ډېرې کمزورې وي. زور وسله چې و د موږ سکیل او راکټ وه، هغې نه وروسته بیا موږ وسلې پیدا کړلې. ډېر ښه. چې کله به یو ځوان د جهاد صف ته ورته یا د مجاهدینو سره به یو ځای کېده، د ده روزنه ترسره کېدله، مثلا فکري روزنه، نظامي روزنه به هلته ترسره کوله، مشرانو نه هم ترسره کول، دلګی مشرانو، ګروپ مشرانو؟ بالکل موږ ته به مشرانو هدایت کولو چې شهادت ده وروره، د مرګ نه مه ویرېږئ. موږ به ویل چې بالکل دا موږ قبول دی. موږ ته به یې روزنه راکوله چې دښمن په دغه لاره راغی، په دغه رقم به مین ورته کېږدئ، په دا رقم به وروره د جنګ ورباندې کوي، د جنګ ترتیب به یې راته ښودلو، داسې به وروره ترتیبونه به ټولو ته برابرول. دویم جنګ چې و د موږ د شمخېلو په ساحه کې باندې و، دې ځای کې و چې امریکایان هم پکې و او دا خلک پکې و کمپین ته راغلي وو. دویم جنګ د موږ بیا شمخېلو کې ورباندې وکړې چې هغې کې بیا زموږ 2 ملګري هم شهیدان شول، چې یو د حکیار په نامه باندې و او یو د خطر په نامه باندې و. د ترمۍ کې شهید شو له 22 نفرو سره. موږ د هغه نه وروسته بیا دا شهیدان شول که نه، لکه دغې جنګ نه وروسته دا زموږ دویم جنګ و. او بس داسې د همدغه جنګ کیسه که وکړئ اورېدونکو ته، څه وخت او څه ټیم او څنګه حالات شول، تاسو څه ترتیب تاسو تعرض وکړئ که هغوی تعرض در باندې وکړئ، تاسو په ځان خبر وئ نه وئ؟ دا خو داسې کیسه وه چې اصلي خو د کام د خوا نه دا ترتیب برابر شو د جنګ. کمپین ته 2 راغلي وو او بس کام سره چې دو مشکلات راغلل، موږ لرې وو، موږ د تورغر په ساحه کې وو. کله چې خبر شو د کام او د حکومت منځ کې سره مخالفت راغلی دی، موږ خبر شول، موږ بیا له تورغر نه ورته سفر راوکړ او ورته راغللو د شیرزادو په ساحه کې د شمخېلو په خوړ کې باندې مو سره جنګ شروع کړ. بیا دغلته 2 ماتې وخوړله، عام عسکر پاتې شول، یوه امریکایي او یو ټانک یو فرانسوي. دا بیا موږ ژوندي ونیولو. بیا هم د شیرزادو ساحه کې مرخیلو له بوتلله، دغلته بیا یو څه خو موږ سره وو. بیا نو مشرانو نه پوهېږم چې څه ترتیب ورته برابر کړې، څه تبادله سره په وکړله، بیا مشرانو دغلته بوتلله. نو دا جنګ زموږ بیا دغلته دویم جنګ و چې موږ دلته بیا وکړې د شیرزادو په ساحه کې مو وکړې. دغلته یوازې د دوی زمیني جنګ او هوایي جنګ هم و، دې تر څنګ تاسو څومره پوره وئ په تجهیزاتو باندې؟ دغلته خو موږ سره تجهیزات دونه نه وو، خو لاندونه مو ونیول، بېرته په وسلو باندې سنبال شو، دونه د عسکرو نه موږ ونیول او بیا هم جنګ ورسره کوي جنګ وکړې. او 2 هوایي ځواکونه هم ورسره وو او زمیني ځواکونه هم ورسره وو، اربکیان هم ورسره وو، ټول پوځ مکمل وو. دلته موږ سره ډېر غټه مقابله ده وکړه، 1 شپه 1 ورځ جنګ هم ورسره وکړې. خو موږ سره د کام ملاتړ هم و، کام هم موږ سره ولاړو تر څنګه پورې دونه مهمات ونیول. او اول وخت کې موږ سره مهمات ډېر کم وو، خو کله چې د 2 رینجرې ونیولې، د 2 عسکر مو ونیول او موږ ته مهمات لاسته راغلل، بیا موږ سره جګړه یو څه زیاته کړله. د دې نه وروسته بل جنګ موږ په سرخود کې وکړ چې موږ هغې وخت کې په وزیر ټټن کې وو چې خبر شولو چې سرخود ته امریکایان راغلي دي او د هغې ځای نه موږ بیا ترتیب برابر کړ. خو هغې وخت کې د موټرو داسې ترتیبات هم نه وو، موټرسایکل به رسره وو خو یو 2 دانې به رسره وو، داسې ډېر موټرسایکل رسره نه وو. بیا د هغې نه موږ داسې ترتیبات برابر کړ، میده میده پیدا مازدیګر ټیم وو او د هغه نه حرکت راوکړ وزیر ټټنګ نه سرخود له چې راغللو. نو دا مشران زموږ دلته یو جومات و، د جومات کې ناست
بیا یې موږ ته مشوره راکړه چې جنګ به په کوو په دې هغه باندې. خو دې کې زموږ یو ملګری و الله دې ژوندی لري ژوندی دی، د یو مین ایښی او زوړ مین و، بس دا بیچاره چې و بیا امریکایانو چاپه په ووله دی ونیو ژوندی باګرام ته یې ویوړلو، د دا مین دې ځای کې پاتې شوی و. به چې کله دا امریکایان راغلل او دا سرحدیان ورسره و دا زوړ مین باندې دو ټانګ ور وختلو، د موږ ملګري نه له یاده وتلی خو بندي شولو، دا ټانګ یې دغه ځای کې واولتلو چې په دې ځای کې دا ټانګ واولتلو دلته نور جګړه شروع شوله. نو تقریبا یو 2 ساعته جګړه به دلته موږ ورسره کړي، د مازدیګر ټیم و. بس دا د موږ بیا درېیم جنګ په دغه ساحه کې و د سرخود کې. دا جګړه چې کله دو سره موږ پیل کړله د موږ مهمات او کوم موږ خپل دلته 8 ملګري وو چې دا جګړه ورسره موږ پیل کړله، خو بیا موږ ته چې کومک راغی له مملې نه، موږ ملګري کم وو خو بیا مملې نه موږ ته کومک راغی، دوه هوایي ځواکونه هم وو، زمیني ځواکونه هم وو، دول هم ډېر ماتونکي ځواب ورکړی هو. د موږ مهمات کم وو خو موږ بیا ملګري لله الحمد د الله نصرت را سره وو او د الله په نصرت باندې مو دوله ماتې ورکړله. د مازدیګر ټیم وو او دو شکست وخوړلو او بېرته د خپل قرارګاه خواته راتاو شولو، ماتې یې وخوړله، خپل هغه هم جي کړل، زخمیان هم جي کړل او کوم ټانګې چې هغه شوی و هغه هم راټول کړل او راټول شول. بېرته مازدیګر ټیم و دو بېرته حرکت راوکړې، موږ دغه موږ ته نه وګټله بریا. داسې وخت راغلی دی چې تاسو په ځان خبر نه یاستئ، دښمن مو مرکز ته را رسېدلی ده یا دښمن مو خپلې پوستې ته را رسېدلی او تاسو په ځان خبر نه یاستئ یا محاصره کړي یاستئ یا تر څنګه تاسو کوم کمین ته وتلي یاستئ، په کمین کې ګیر راغلي یاستئ، محاصره شوي یاستئ یا نور ملګري مو داسې محاصره شوي تاسو یې کومک ته ورغلي یاستئ؟ بالکل موږ د شهید ملک د الله شهادت قبول کړي د ده په ځای کې وو چې د شپې چاپه شوله شهید ملک غږ وکړی چې امریکایان راغلي دي او چاپه ده، خو مسقط یو کار وکړي چې وروره تېښته ونه کړي او په ښه میړانه ورسره جنګ وکړي، نیسي خو ماسې مو ژوندي به یې نیسي او هغه شکنجې او هغه تکلیفونه په ځان نه لورېږي، خو جنګ ورسره وکړي. بس لله الحمد موږ ورسره جنګ شروع کړي وروره د امریکایانو سره، هوایي چاپه یې وه وروره دا مو ماته کړله، خو زموږ یو ملګری خان ولي په نامه باندې و، الله دې شهادت قبول کړي، د کاري کاکا زوی و، هغه مو له لاسه پکې ورکړې شهید شولو او چاپه مو ماته کړله، خو خپل مشران یې نه خو کړل او نه شهیدان کړل، دو مو مات کړل، شاته لاړله، چاپه یې بېرته لاړله. دغه چاپه کې مو څو ساعته جنګ وکړی ورسره؟ دې چاپه کې موږ 1.5 ساعت جګړه ورسره وکړله، ښه مکمل جنګ مو ورسره وکړې، هم د دشکې ډزونه موږ به وکړه، موږ د راکټ ډزونه هم به وکړله، 1.5 ساعت جګړه دو سره موږ وکړله ښه مکمل. ډېر ښه خالد صاحب، الله پاک تاسو خدمتونه قبول کړي. په هغه وخت کې د مشرانو اطاعت څومره موجود و، څومره مو د خپلو عمراو اطاعت کاوه؟ اطاعت خو هغې وخت کې موږ چې و د اوس دي هغه نه موږ هلته اطاعت بیخي زیات و چې یو مشر ورته ووایي چې وروره دغه ځای ته لاړ نه شئ، بې هغه نه موږ به بېاجازې نه تللو. دا اوس چې دی دونه اطاعت نه کړي لکه هلته چې موږ کولو. یو ملګری به چې شهید شولو موږ به په میاشتو عام اختر له به موږ جامې نه کولې، په هغه ملګري پسې به خفه وو، یو کال به د موږ د هغې ملګري وتلی و شهید شوی به و، موږ به اختر به چې راغی جامې به مو نه کولې، کور کې به هم تر دې پورې چې موږ به د اختر نه ماشومانو ته نکریزې نه پرېښولې چې په لاسو یې ایښې وې، ځکه موږ به خفه وو، موږ چې موږ ملګری شهید شوی دی، د هغه کورنۍ به څه وایي چې تا وګورې تا کور کې ماشومانو نکریزې ایښې، موږ به تر دې پورې ماشومانو ته اجازه نه ورکړو چې نکریزې له یې ایښې وې، ځکه د سنګر وختونه و ډېر خواږه وختونه و، ډېر مېړني وختونه و. په یو مجاهد باندې به موږ هم تر دې پورې خفه کېدلو چې په لغمان کې به شهید شو، چې خبر به شو چې مجاهد شهید شوی، هم به موږ په شیرزادو کې به خفه وو، چې په هلمند کې به خبر شو چې چاپه لګېدلې چې مجاهدین شهیدان شوي، هم به موږ خفه وو، ځکه مجاهدین خو سره ورونه وو، مینه محبت و. دا د همدغې مینې محبت برکت و چې دا فتحې راغللې او دا مشران د موږ تر اوسه خدای دې ژوندي لري، دا د دې مشرانو برکت و، دا ته اطاعت و چې موږ کولو. که دا اطاعت موږ نه وای کړی دا خبرې نه وي، نه به دا هغه و، ځکه د 240 ملکه راغلي وو، خپل د افغانستان خلک ورسره وو، نور بهرنۍ مرستې ورسره وي، دا د الله په نصرت باندې دا د اطاعت و چې دا مات شول، کنې دا نه ماتېدل، دا ډېر غټ هغه راغلی و، امریکا راغلی وه، د نړۍ غټ طاقت راغلی و، خو دا د الله نصرت او د اطاعت خبره وه چې دا مات شوله. د ملګرو ترمنځ مو اتفاق و اتحاد و مینه محبت و ورورولي څنګه وه؟ یعنې تر دې پورې به درته یم چې دونه به حد زیاته وه چې یو ملګری به کومه ورځ باندې کور ته لاړلو نو چې هغه به بېرته نه ورغلی، بل ملګری به خفه و چې د ما ملګری کور ته لاړ دی، تر دې پورې به د خفه وو موږ ورباندې چې ملګری هم بېګا ته نشته، سنګر ملګری هم نشته، نه به پیرې خوند راکولو، نه به ګزمې خوند راکوو، نه به حرکت خوند راکوو چې یو ځای له بدللو، ډېر به خفه وو، ځکه دونه مینه محبت و چې اندازې نه چې اختر له به هم جامې کولې، یو رقم جامې به ټولو ملګرو کولې، دا به له اتفاق نه کېدلې، که نه به کول چې یو ملګري به نه کول ټولو به نه کولې،
دا زموږ د مینې او محبت دا دی موږ د سنګر وختو کیسې او خوندونه او دا هغه به وي. الله پاک مو خدمتونه قبول کړه. بدري صاحب که د نورو جنګونو په هکله باندې اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. تاسو ژوند 7 کاله ډېر د سختیو ډک ژوند او دې تر څنګ د خوندونو ډک ژوند به مو تېر کړی وي. جهاد خو داسې مبارکه سپېڅله لاره وه چې هر مجاهد به په خوند او خوشحالۍ سره ورته او دې تر څنګ وختونه به پکې تېرول. د جنګونو په هکله که یادونه وکړئ. تاسو مخکې د خپرونې نه هم یادونه وکړله چې ډېرې کیسې دي او د هېوادوالو سره یې شریکوئ، نو مهرباني په ډېره مینه یې اورو. بالکل موږ یو جنګ و د هغه نه خوارجو له جنګ نه د مجاهدینو نه تاو شو، خو ډېر ستړیا و کې و. د سارک ولسوال چې و دا ډېر ظلمونه یې کول. د سارک خلکو موږ ته ډېر شکایت وکړ چې دا ولسوال عسکر یې رکې لاندې د عوامو سره ډېر ظلم کوي او ډېر خلک یې په عذاب کړي دي. نو موږ ته د خلکو شکایت وکړ چې دا خلک یې عسکر یې رکې د عبدالخالق دلته وروره موږ مالونه خېجې بالته په خپل سرې ولسوالۍ کې حلالۍ زموږ دغه چرس په پټۍ کې کرلي وروره دا چې وباسو دې موږ نه پیسې غواړي. خو ډېر ظلمونه یې کول. دا خلک موږ ته راغلل خو موږ لله الحمد ډېر ستومانه مو دا ملګري خو د جهاد یو داسې سپېڅلې لار ده. کارتونه ته پکې ستړی تاله خوند درکوي، تاله مزه درکوي، ډېره خوندناکه لار ده. نو موږ چې کله د سارک ولسوالۍ ته راللو مجاهدینو په دې ولسوالۍ باندې برید وکړ. چې برید مو وکړ د دې ولسوالۍ د دې خوا پوستې مو ټولې ونیولې. دا مو چې ونیولې وه د خنجر پوسته وه، پاس ډېره جګه پوسته وه. کله چې په دې باندې مجاهدین هغه شول خو د هوایي ځواک یې راغی. هوایي ځواک چې راغی په دې سارک په ولسوالۍ کې په موږ باندې بمبار وکړ. موږ 30 نفره مجاهدین له لاسه شهیدان ورکړل. نو موږ بیرته شاتګ وکړ. د مشرانو د خوا نه هدایت ورته وشو چې بیرته شاته تاو شئ، خپل شهیدان او خپل زخمیان ځای ته ورسوئ. نو موږ بیا چې کله د خپل زخمیان او خپل هغه شاته راوړل د شیرزادو کلینیک ته مو راوړل، نو د خپلو زخمیانو درملنه مو وکړه، د خپلو شهیدانو هغه مو وکړه، ترتیب مو برابر کې خپل شهیدان مو وکړل. دا زموږ د سارک د هغه و. بیا نو د دو یو څه غټ غټ مشرانو د بونیر په نامه باندې و. دا بیا موږ دغې هغه کې نیولي و پوسته کې. بیا هغه ورته موږ ختم کړل. او داسې هغه مو د دې سارک د جنګ دغه و. دې کې موږ سره د هلمند او د کندهار او د غزني او د لوګر دا مجاهدین هم دلته چې د خوارجو جنګ ته راغلي وو. په دې جنګ کې موږ سره ډېره غټه همکاري وکړله. خو له هغې نه هم بیا 15 تنه د هلمند د مجاهدینو نه هم شهیدان شوي وو. هله د هغو شهادتونه هم قبول کړي. هغه هم له ډېر تکلیفو سره مخ وو. دلته به راغلل بیچارهګان، دلته به په میاشتو هغه به موږ سره تکلیفونه تېرول. د خوارجو په جنګ کې موږ سره ډېر کومک کړی دی. د هلمند او د کندهار خلکو هم تر دې پورې یادونه کوم چې د لغمان مجاهدینو موږ سره همکاري کړې ده. د لغمان مجاهدین هم په دې کې یو وخت کې راغلي وو. شپه بیا له ما سره ما داسې ترتیب ورته برابر کړی چې یوه حجره کې خو نه شو کولی، ډارېدو چې دښمن چاپه ونه وي هغه ونه وي. بیا مې په حجرو تسخیم کړل. چې په حجرو مې تسخیم کړل شپه خلاصه شوله او سبا مې ورته د ګاډي ترتیب برابر کړی. موږ ورته مخکې شو دونه نابلده وو او د ګاډو ترتیب مې ورته برابر کړی. بیا لاړلو د سارک په ولسوالۍ کې دو موږ سره پوره همکاري وکړله. دو موږ سره هغه وکړله. د دې خوارجو په هغه کې موږ سره پوره همکاري کړې ده. جنګو کې تکلیفونه سره تېر کړي دي. لغمان مجاهدینو به هم دا تکلیفونه موږ له یاده نه وباسو او په وړه مېړانه یې سره کړي. ښه نران مجاهدین دي د لغمان هم او د ټول افغانستان ښه مجاهدینو ټولو تکلیفونه تېر کړي دي. بالکل تاسو خپله په نورو تشکیلونو باندې البته نورو ولایتونو نه تللي یاستئ که نه یوازې مو په دغه ننګرهار کې جهاد کړی دی؟ څنګه که یوازې مو په ننګرهار کې جهاد کړی نو تنها په شیرزادو کې مو کړی یا حصارک کې مو کړی که نه د ننګرهار بېلابېلو ولسوالیو ته د جنګونو لپاره د تعرضونو لپاره د کمینونو لپاره تللي یاستئ؟ ما خو خپله د سرخود ولسوالي او د شیرزاد ولسوالي د حصارک ولسوالي او د خوږیاڼو ولسوالي شینواري په دې ساحو کې مې جنګ کړی، خو بل ولایت ته نه یم تللی. او خپله مې په دې ساحو کې کړی دی. او لکه نورې ټلیفوني رابطې به هم سره لرلې او د بل ولایت ته نه یم لاړه. دا زموږ خپل هغه و. دا د خپل د جهاد د وخت د تاسو د ننګرهار ولایت بېلابېلو ولسوالیو کې تېر کړه، سختترینه حالات کوم حالات و؟ په کومه ولسوالۍ کې تاسو ډېر داسې د مشکلاتو سره مخ شولئ، ډېرې ستونزې مو ولیدلې او ډېر کړاوونه مو ولیدئ؟ هغه تکلیفونه چې موږ ولیدل، موږ چې خوارجو باندې اولنی جنګ کولو دغه دی، موږ ډېره جالبه شپه وه او ډېره هغه وه ځکه سپینه څیله وه او باران نه باندې ورېدلو. تکلیف مو دا تکلیف و الله دې قبول کړي چې پاسه په سر باندې مو جازونه ګرځېدله او موږ چې کله لاړلو ډېر باران قشته کړي مو سار کې چې کله په دښمن باندې موږ به تعرض کولو نو داسې قشته پشته و، داسې رېږدېدلو، اسمان امریز و، باران ورېدلو را باندې. نو دا د موږ ډېره جالبه شپه او ډېره خوندناکه شپه وه. ملګري هم سره ګډ وډ شوي وو، د تعرض
تاروزان او دیپایان ټول سره ګډوډ شوي نه دیپایان معلومېدل نه تاروزان معلومېدل کله موږ له داسې مشرانو ترتیب برابر کړی چې دا دیپایان چې و دا موږ نه شاته و او تاروزیان مخکې وو نو داسې وخت چې کله راغی هلته تیاره ګرځېدله بس د تاروزیان موږ نه مخکې شوي وو مخکې لاړو او موږ هم بس هغه شوي وو سهار کې مو جنګ شروع کې نو د سهار څو بجې وې چې دلته مو جنګ شروع کې کله چې سپین جمعیت موږ فتح کې او دا نور مجاهدینو تورغر مجاهدینو سنګینه را فتح کړله نو هغې نه بعد بیا 10 بجې کې 11 بجې وې چې هغه وکړې بیا د کورو والا د کور آبادي موږ سره ډېر تکلیفونه تېر کړل بیا موږ ته د چي ترتیبات برابر کړه تر دې پورې زنانه موږ ته وش توتان په پلو کې نیولې و چې کله خبر شو چې امارت مجاهدین نه کېوتله موږ له توتان نه راویستل ډېرې خوشحالۍ له ډېرې هغه نه چې دا خلک ښه دغه ځای نه خدای ورکړه د خوارجو ځکه موږ ته یې اخطار راکړی و چې تاسو سبا به داسې وکړئ چې دا کوم زمن هم دي کوم هغه هم چې دي یا په ښار کې هغه لري وظیفې لري دا به هم راوباسئ او څوک چې کونډې لري دا به موږ ته په نښه کوي څوک چې کومه کونډه لري په کور به شین بیرغ ولګوي او څوک پیغله زنانه لري هغه به تور بیرغ ولګوي د خوارجو ورته ویلي وو نه خلک ډېر اندېښمن او ډېر خفه وو کله چې موږ ورالو دا ساحې مو فتح کړلې نو دوی له ډېرې خوشحالۍ نه موږ ته توتان او چارمغز او دا شیان راکړل ډېر خوشحاله وو چې شکر د امارت مجاهدین راغلل نو دا زموږ بیا ډېره جالبه او هغه وه نو څه حالات به په موږ په دې ځای کې راغی چې کله د خوارج موږ محاصره کړل په چاپلیار ډاګو ساحه کې 3 کلاګانو کې محاصره کړل او بیا د اشغالګرو یو بله قوه راغله د دوی ملاتړ ته موږ نه دو خلاصون غوښتلو چې دا خلاص کړي نه نو دلته چې موږ د شپې خو خبر نه و چې دا د شپې د ورځې جنګ ور باندې وکړ د 3 کلاګانو کې محاصره کړي کله چې قوه راغله نو قوه دلته ودرېدل موږ ته نه شاته لاړو چې شاته لاړو نو موږ په سپین جومات کې نه خبره و سار ټیم و چې ورور دو راغلل په موږ باندې برید وکړي د خلاصون لاره غوښتل چې داسې ووځي نو څه حالات زموږ او دلته په موږ باندې راغی چې موږ سره مهمات هم کم و او موږ نه خبره و او دو په موږ باندې برید وکړي ولله الحمد چې بیا هم له دو نه موږ مردار کړل او هغه هم کړل زموږ مجاهدین په نصرت سره الله پاک روغ وایستل کوم مجاهد نه شهید ورکړ نه زخمی ورکړ دلته مو بیا هم دونه تلفات واړول خوږه خاطره به زموږ دا و چې کله د شان خوارج موږ مات کړل او دونه موږ ګورګوري ساحه ونیوله چې په دې ځای کې دو ډېر زور په دغه ځای باندې و او ډېر نفوس دلته لرل او کوي درنې وسلې ورسره وي کله چې ګورګوري له دونه ونیوله او د موږ خوشحالي او فتح موږ په دغه ځای کې ولمانځله ډېر خوشحاله وو او خوارج هم ورسره دلته پوستې وي هغه هم د دوی ملاتړ یې کولو او بس هغه پوستې هم ورسره الله پاک فتح کړلې او د خوارجو دغه منطقې هم ټولې موږ ته نه ولولې دا د موږ ډېره غټه خوشحالي وه چې کله فتوحات نږدې شول مثلا په لومړي سره کې نیمروز ولایت فتح شو د افغانستان د ټول نور ولایتونو نه مخکې لومړی نیمروز ولایت فتح شو همداسې په ترتیب سره په تدریجي ډول یو ولایت بل ولایت سره فتح کېدل یعنی په یو تاریخ باندې یو ولایت په بل سبا باندې بل ولایت هم په نوبتوار سره چې کله د ننګرهار ولایت فتح را نږدې شوله تاسو په کومو ساحو کې وی دې ته څنګه چې په مکمل ډول باندې افغانستان فتح شو څه احساس مو کاوه چې تاسو د ننګرهار ولایت مرکز ته راغلل مجاهدین را وتل اسلامي نظام حاکم شو په بشپړ ډول باندې سپین بیرغ را پان شو چیرې وای څه احساس مو کاوه څومره خوشحالي مو وکړه مونږ خو په شیرزادو کې وو مونږ چې کله د ننګرهار ولایت ته راغللو او د ننګرهار امني قومندانۍ ته راغللو مونږ دا احساس نه کولو چې مونږ دلته یو مونږ لکه خوب چې لیدلو مونږ نه دا تصور کولو او نه دا فکر کوو چې مونږ په ننګرهار ښار کې ګرځو او بیا به کې ګرځو سید ولسوالۍ په بازارو کې ګرځېدلو هغه ملاس کې وي کنټرول کې وي خو دا ښار زموږ په کنټرول کې نه و کله چې دا ښار موږ ونیو د ننګرهار امني قومندانۍ ته راغللو او دا حالات موږ ولیدل او دا خلک موږ ولیدل خلکو موږ سره ډېره مینه وه ډېر محبت یې لرلو ډېر موږ ته خوشحاله وو وای شکر ده چې تاسو راغللی او دوی خلکو نه خدای موږ خلاص کړو دو ځکه موږ ډېر ځورولي او ډېر تکلیفونه یې راباندې تېر کړي وو نو خو موږ داسې حالات لیدل چې لکه خوب چې وینو لکه دا ګروپ چې اوس لګېدلی داسې حالات موږ لیدل موږ چې موږ دا ګروپ لګېږي موږ به ویښه ورته کتل موږ دا خوب وینو موږ داسې حالات لیدل خوشحاله وو ډېر خوشحاله ځکه وو چې خدای خوارج ورک کړله خدای دا سره کافر ورک کړله او د خپل افغانان هم چې و دام خدای ورکړ ځکه دوم ظلمونه کول دوم په موږ چاپې ویللې اول خواندو ورته لارې زمینې برابرولې او دوم په موږ پسې راتلله دغه ورته دا جاسوسان و دوم ورته دا ترتیبونه برابرول د موږ کورونه به ورته ښودل زموږ زنانه به ورته په نښه کولې ویشتلې به هم تر دې پورې چې ما د کورنۍ 15 غړي پکې شهیدان ورکړي دي او اندی ورته ترتیبونه برابر کړي دي شیرزاد ولسوالۍ ته کوره غلي و عملیات دو کوله نو مجاهدینو سره کله چې کله موږ جګړه شروع کړل نو دو هغه سٹارټ کړ دا غټ مزایل زم خپل کور په کې وشتلو نو 15 شهیدان و دانه زخمیان موږ په ورځ باندې ورکړ یعنی په دونه ولس کې چې 2.5 کور په خای حساب شوه په دې ولس کې د ټول د موږ شهیدانو پسې ټول 200 نفر نه ولاړ د جنازې پسې ټول لډار او د وحشت نه تخدلی و داسې حالات شروع کړو
ډېر ښه، الله پاک دې تاسو خدمتونه قبول کړي، الله پاک دې د شهیدانو شهادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. څه پیغام لري خپلو مجاهدینو ته، څه پیغام لري هغه چې تاسو سره په سنګر کې یو ځای شپې ورځې تېرې کړل او لږې تندې کړاوونه سختۍ تکلیفونه یې تېر کړل، زندانونه یې تېر کړل، دغه مجاهدینو ته څه پیغام لري چې اوس ژوندي دي او په وظایفو باندې دي؟ زه خو مجاهدینو ته یو خواست لرم چې د ملت سره ډیره گزاره وکړي، ملت خوشاله کړي. د ملت موږ سره ډیر تکلیفونه تیر کړي دي، د ملت موږ سره ډیره کړي. بل دا ورته وایم چې څوک شهیدان دي هغو د الله شهادتونه قبول کړي، که څوک زخمیان شوي هغو د الله د زخمونه د شفا ورته وګرځوي. او بل دا ورته وایم چې د اطاعت د مشرانو ډیر وکړي، او ځکه دا مشران چې نه یي موږ نه یو، زموږ د مشرانو په اطاعت ولاړ یو، د مشرانو هغه وکړي او د ولس ډیر خیال وکړي. او بس اخر کې ټول ته السلام علیکم. وعلیکم. هیوادوالو ته څه پیغام لري، د افغانستان غیرتي ولس ته بیا په تیره د ننګرهار ولایت ولسونو ته څه پیغام او څه ویل لري؟ زه له ولسونو نه دا غواړم چې د اسلامي امارت ترڅنګ ودرېږي او موږ تل د دوی ترڅنګ ولاړ یو. که چېرته شکمن کس ولیدلو موږ ته په وخت خبرتیا راکړي او موږ د دوی په خدمت کې څلېرې ساعته ولاړ یو. ولس نه دا غواړم چې اسلامي امارت نه دې خفه نه شي، دا ډېر دردېدلي مجاهدین دي، دا د دوی په خدمت کې ولاړ دي او همیش د موږ د دوی په خدمت کې یو چې هر څه مشکلات دي موږ ته د وروره څلېرې ساعته په خدمت کې یو، موږ ته د راپور راکوي، موږ د دوی په خدمت کې یو. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تا نه هم ډېره مننه چې ما له دې وخت راکړې. مننه. قدرمن اوریدونکو، موږ سره په خپرونه کې ښاغلی حسیب بدري میلمه و چې د خپل ژوند خوږې ترخې خاطرې له تاسو سره شریکې کړلې. بدري صاحب دغه څو بیتونه د تاسو سره ډالۍ وایي: موږ منلی له واخانه تر هراته، موږ منلی له واخانه تر هراته، دا کاږه واږه فکرونه دې نور سم شي. او هر څه ګوري د خپل خیال له دایرې نه، هر څه ګوري د خپل خیال له دایرې نه، ځینې غواړي چې دا ستوري دوی ته خم شي. او د ظلمت تیارې به ورکې شي یارمله، د ظلمت تیارې به ورکې شي یارمله، که رپان پر نړۍ زموږ پرچم شي. د پولیس راډیو قدرمن اوریدونکو، دا به د دې اونۍ د سنګر خاطرو خپرونه چې ما نظیف الله هوتک درته وړاندې کړه، تر بیا چې زه د یوې نوې بلې خپرونې په چمتو کولو سره او همداراز د یو بل نوي میلمه په حاضرېدو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تاسې په پاک او سپېڅلي رب سپارم. الله مو مل شه.